سلام او درناوي ټولو اوریدونکو او د پودکاسټونو د دې لړۍ مینوالو ته د تیرې خپرونې په تعقیب نن بیا د اوسني کابل لپاره د خپل میلمه پر طرحو او نظریو غږیږو. این سلسله برنامه ها را با رئیس جمهور محمد اشرف غنی من داوود جنبش اجرا می کنم. ډاکټر صاحب غنی ستاسو او اوریدونکو د روغتیا په هیله اول ستړي مشي او بیا د خبرو بلنه درکوم. مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زخت ډیره مننه جنبش صاحب لتاسنه. اما سلامونه او احترامات ټول اوریدونکو ته او ټول وطنوالو ته، څوک چې وطن کې دي او څوک چې د باندې دي. تیره خبرونه کې د اوریدونکو په یادی موږ په کابل وغږیدو، خو په تاریخ یې وغږیدو او الته بیا دا موضوع یاد شو چې د تاریخ په اوږدو کې کابل ښار لبد مرغه هم د بهرنیانو د بریدونو په محل او هم د خپلمنځي شخړو په محل ډېرې بدې ورځې لیدلې دي، ویجاړ شوی دی. خو دا وروستۍ ویجاړۍ چې په د تیره نیمه پیړۍ کې راغلي دا بیخي زموږ د سترګو په وړاندې هم دي او ډېرې ژورې او هر اړخیزې هم دي. د 2000 لومړي کال نه وروسته چې نړیوالې ټولنې مداخله وکړه په افغانستان کې، بیا رغونه په چټک ډول باندې راغله. مخکې له دې نه چې کابل په اړه ستاسې په طرحو باندې وغږیږو او ستاسې نظر واورم، دغه بیا رغونه زما له نظره خو د کابل تاریخي بڼه واړوله. غواړم تاسې راته ووایئ کابل ښه شوی که خراب شوی؟ کابل ولس ته سلامونه. ولس خپل ونډه ادا کړې. نن یو نسبتا آباد کابل لري، له هغه ویجاړ کابل نه چې د بامیان د غلغلې ښار غوندې او چنګیزي، هرات و بلخ و نور برخو ته ورته و، نن نسبتا یو آباد ښار لري. اما کابل باندې په سپک نظر کتل سوي. ډیره پانګه چې ولس پکې واچوله په چوکاټ د یو کابل چې یو 20مې پیړۍ ته له یو خوا برابري او له بلې خوا کابل تاریخ ته قدر و عزت ورکي ونسول. بنیادی ستونزې ډېرې سولې. ولس تیارو باندني مؤسسې خاصتا د ملګرو ملتو هغه برخه چې په ښار جوړونې باندې اخته ده او نورو کې د ظرفیت نه وو او له بده مرغه نه د ځمکو مافیا او نورې مافیاګانې قوت په لاس کې واخیسته او د کابل بڼه یې داسې بدله کړله چې هم ښه جهات لري هم زښت ډېر ستونزې پکې دي. بله شکه کابل ښه شوی دی. مثلا موږ تیره خپرونه کې تاسې هم خپل د سترګو لیدلی حال ووایه چې د پیړۍ په سر کې کابل څنګه و او وروسته بیا څنګه شو. خو کابل یو تاریخي د معمارۍ بڼه درلوده، اوس هغه نه دی. کله چې تاسې د جمهوریت ریاست د تصدي مسؤلیت ترلاسه کړ، تاسې اصلي پام په بیا رغاونه د تیرو میراثونو په بیا رغاونه باندې وکړ. دارالامان ماڼۍ یې ډېر ښه مثال دی، په پغمان کې قصرونه یې مثال دی چې په دې به لږ وروسته وغږیږو، مثلا جبل سراج او نور. خو پیل مو له جوماتونو نه وکړ. مشهور جوماتونه هم لري کابل، ولې هم جوماتونه اول را پیلول؟ ځکه جومات هم د خدای کور ده او هم د ولس د یو ځای کېدو ځای ده او موږ دا جوماتونه تاریخي میراث ځکه ما له دې نه شروع کړله چې خلک پوه سي. مخکې له دې نه چې ولسمشر شم د ښار مختلفو جوماتو ته د مونځ دپاره تلم او واقعا سړی شرمېده چې دا موږ تاریخي جوماتونه په څه حالت کې وو. ځکه دې باندې م کار شروع کړ او سره له دې چې زښت ډېر منفي پروپاګندونه وو، خلکو ته ثابته کړله چې د جوماتونه په ډېره اوچته سطح باندې برته آبادېدی سي. هغه جومات چې پاتې سو د بالاحصار جومات و چې په نامه د شاه جومات یادېده او تیمورشاه او زمانشاه ورباندې ډېره پانګه اچولې وه، مګر پسته وران سو او هیلهمند وم چې هغه جومات خلاص کړم، مګر هغې هیلې ته ونه رسېدم. په دغه جوماتونو کې چې ورغېدل، موږ یوه جلا خپرونه هم لرو، په هغې کې به اورېدونکي تفصیل واوري.
ډېرې ښایسته ودانۍ دي. کله چې بهرانیان راځي افغانستان ته، مثلا د شاید و شمشیره کې دغه ودانۍ بیخي یو نمونه ده. همدغه ډول ځینې تاریخي ارزښت لري، لکه عیدګاه جومات چې د افغانستان استقلال اعلان له هغه ځای نه شوی و. به هر حال کابل در عین حال، کابل تاریخی منظورم است، در عین حال باغستان بود که در برنامه گذشته نامای بعضی از این باغ‌های مشهور برده شد و اشاره‌های به او صورت گرفت، مانند باغ عمومی در نزدیکی مقبره تیمورشاه، باغ علمگنج از سمت دی افغانان به طرف دیمزنگ، باغ علی مردان خان در آخر جاده میوند و غیره. آیا برنامه‌هایی بود که چهره کابل با احیای مجدد از این باغ‌ها تغییر بده و میراث گذشته را دوباره زنده بسازه؟ از اولین کارهایی که در دوران مشاورت رئیس جمهور کرزی که هنوز رئیس جمهور نشده بود، در حکومت موقت بود، قرارداد را با نهاد فرنگی آقاخان امضا کردیم که باغ بابر، باغ چلستون و مقبره تیمورشاه را تکمیل کنند و در این حال در هرات و نقاط دیگه بود. مهمترین طرح ما ایجاد باغ کابل بود که تمام پلان ازی تهیه شده و در طول دریای کابل، مخصوصا قسمت چمچمست به این طرف، این ساحه تا پل آرتن و بعد از دوام ازی به یک ساحه عظیم یک باغ جدید که نامش باغ کابل گذاشته بودیم بدل می شد. باغ علمگنج که ساحه ماشینخانه بود، در حدود 70% کارش تکمیل شده بود و ای در عین حال یک مرکز عظیم فرهنگی و تجارتی را بدل می شد. در باغ علمگنج مساوی به سلامخانه حداقل 4 تا 5 تالار بزرگ وجود داره که اگر تمام از اینا رو همزمان با هم وصل کنید که حالا از نگاه تکنولوژی معلوماتی نهایت آسان است، چندین هزار نفر با هم یک جای شده میتونن و مجالس مختلف هم در عین حال به گرفته میتونن و طرف مقابلش که چنداول است وام زیر پلان بود که بیاید. اما طرح دیگه ما ای بود که هم شیر دروازه، هم کوی شیر دروازه، هم کوی آسمایی دوباره ثبت شد. جوی بزرگی که شخصی که ویسل نام داشت، کاکای رولوغبیک بود، ای جوی بزرگ در طول کوی شیر دروازه تا بالای سار رسانده بود. احیای از این جوی از یک طرف و طرح دیگه مایی بود که تمام سیلبرا، کوههای مختلف ما و تپای مختلف ما به بندهای خاکی که چینای‌ها در این تخصص خاص دارن مبدل شود و همچنین جوی شیر در کوه آسمایی که از جوی‌های بسیار مهم ما بود باید دوباره سر احیای ازی فکر میکردیم. و نقطه دیگه مایی بود که دریای کابل باید دارای آب دوامدار باشه. نقطه دیگه ای بود که در تمام کوریدورا مناطق سبز در نظر گرفته شده و پارک های کوچک و متوسط و خود چمن حضوری به یک پارک بزرگ مبدل می شد و نقطه دیگه از این پارک های مشخص بر زنا بود و تپه های کابل همه مورد نظر بود. سبز شدن تمام از این نقاط هم در تغییر محیط زیست و هم هوا یک اثر بزرگ می داشت. لکه زیات په باغ علمگنج باندې تم شو، په دې اړه سندرې مشته ځوانانو به اورېدلې وي، او بل شهرت دا دی چې امیر عبدالرحمن خان دغه باغ په ماشینخانه واړه و، البته اړتیا هم وه چې وسلې تولید کړي، خو په عین حال کې یو تاریخي ځای له منځه لاړ. لږې توصیفولی شو چې مثلا دغه باغ له کوم ځای نه شروع کېده، تر کومه ځای رسېده او څه ډول یو باغ و؟ د دې باغ تفصیل که غواړئ پوه سئ، د محمود طرزي خاطرات ته وګورئ، ځکه د زاری روس سفیر څراغی طرزي د دې آسمایي غره لاندې د باغ کې لیدونکو سره موجود او هر جمعې ورځ کې پنجشنبې و دې کې ټول کابلیان به دلته راغلل، چایجوشه و دې سره، او دلته به یې میلې کولې. د انحصاراتو تعمیرونه ښي لاسته د غره لاندې موجود دي او چپ لاسته چې د سیند خواته ګورئ لوی دیوال ده چې ماشینخانه ده او مخکې له هغه نه د نجات مکتب اول هم اماني و، بیا پس ته اوس هم په اماني بدل سوی، دلته و تر چې وسوځېده. دغه ساحه د باغ د علمگنج و
یعنی پل شاد شمشیری نه تر پل آرتن پورې تر ډیره برخه پورې. بیا عبدالرحمن خان دلته ماشین خانه جوړ کړلې او د دې عکسونه موجود دي او د انګریز انجینرانو خاطرات هم موجود دي. آرتن سره نږدې د عبدالرحمن خان زوی سردار نصرالله خان یوه کوټې جوړه کړه چې په نامه د لندني کوټه مشهوره وه. هغه یې دفتر د کار و ځکه چې هغه حیثیت د صدر اعظم یې درلود د امیر حبیبالله خان په دوران کې او د ماشین خانه نظارت یې کاوه. ماشین خانه کې عبدالرحمن خان انګریز انجینران استخدام کړل ځکه چې دا د وزارت دفاع پورې تړلې وه او لوی دیوال یې درلوده، له ښې مرغې نه تخریب سوي نه وو مګر لکه ارک غوندې نه ترمیم سوي وو او بیا منځ کې کوټو کې نور شو. دغه شی موږ خلاص که او په اساسي توګه ترمیم روان و، 15 کاله ترمیم لاندې و. او بل برخه یې دا وه چې ما غوښتل چې دا د عوایدو یو مرکز سي، نو یوازې باغ به نه وي، هم د عایداتو مرکز به وي، هم فرهنګي او کلتوري لوی مرکز به وي او هم باغ به برته ودان سي. او دلیل مې دا و چې د کابل ولس باید وکړی سي چې سږي یې خلاص سي، د تنفس حق ولري. باغ علي مردان کې سرایونه دي، دا ځای د سرایونو دپاره نه ده او د عیدګاه جومات شاخواته پرته ده. دغه ساحه برته بدل کیدی سي، سر په باغ باندې بدل کیدی سي، اما دلته جیولوژي تحقیقات باید وسي چې څومره موږ لاندې تللی سو، کته تللی سو په ځمکې کې، لکه بیروت غوندې چې سوقونه یې پس له داخلي جنګ نه لاندې ویوړل. دا د ځمکې لاندې او سر د ځمکې کولی سي چې په یو ډېر ښه تعامل باندې راسي او همدغه طریقه موږ منډعي و دې سره عملي کوی سو ځکه دا لوی سرایونه ښې مرغې نه تقریبا 40% ځمکه دولتي ده، نور خصوصي ده او یو ترکیب باندې باید راسو چې برته دا ساحه څنګه پراخه سي او په عین زمان کې هم د خلکو جایداد مسون سي راتلونکي دپاره او هم دولتي ځمکې اما له ټول نه عمده‌تر خلک وکړی سي چې یو ښایسته کابل پیدا کړي. هغه چوکونه چې پخوا د کابل یو برخه وه، دا چوکونو اصطلاح ما غوښته چې په هر کوریدور کې برته چوکونه په عصري توګه آباد سي چې موږ وکړی سو خپل تاریخي عنعنه او میراث اوسنی شرایطو سره یو ځای کړو. تعمیرهایی که بعدا ساخته شده تنها قسمت که نمیفهم که مربوط ماشین خانه میشد یا نه، گالری ملی یاد میشد. بعدا سید مخدومی رهین در زمان وزارت اطلاعات و فرهنگ خود نامش تغییر داد به نگارستان. غیر از این دیگه تعمیرها را ندیده بودم. شما گفتین که تالارهای بزرگ است، چند تالار بزرگ که مربوط ماشین خانه میشد اونجا وجود داره و حالت فعلیش چی رقم است؟ تعداد تالارها تا حدود 6 تا 7 میرسه. تالار اصلی ازی که ماشین ها در وجود داشت و یک ماشین بزرگ قابل تخلیه نبود و در قسمت نگهداشت ازی فیصله شد. طول باز ازی تالارها به اندازه سلامخانه ارگ است. سقف از اینا بی‌نظیر است، یا از نگاه کار چوب یا کار فلزی و واقعاً یک نمونه بزرگ میراث مهندسی ماست. تا 90% ترمیمش تکمیل شده بود. مؤسسه آقاخان مسئولیت ازیره داشت. اونا از یک طرف کار نهایت دقیق میکنن، اما از طرف دیگه کار است که وقت میگیره. حوصله کار داشت، اما در پهلوی ازی چیزی که نو است احیای شیوه کاشی بلخ و هرات است که به صورت تجارتی ازی قابل استفاده میشه و هم از نگاه فرهنگی کتاب فروشی که فعلا زیر کوی آسمایی بود به انتقال میکرد و زمینه از زیر پس فراهم میکرد که ساحه کوی آسمایی را تا جویشیر و اینا ما به صورت اساسی ببینیم. و یکی از طرحهای می بود که در طول جویشیر یک قسمت تعمیرایی دوران حبیب‌الله خان و امان الله خان وجود داره که از نمونه‌ای بسیار خوب است. جایداد شخصی است، اگر مالکینش حاضر میشدن اینا را دولت باید خریداری میکرد تا باعث نمونای تاریخی قابل یاشان. و طرف مقابلش ساحه چندول و شهر کنه بود که دو قسمت
هم طرح‌های مشخص داشتیم. همدغه ځای کې چې د په غږیږو ماشین خانه چپ خواته چې کله مخ د دمازنګ خواته یې شیر دروازې غر راځي د خو اسماعي غر راځي دا دوه ډیر مشهور تاریخي غرونه دي. په سراج الاخبار کې یو ځای راغلی و چې همدغه ځای کې چیرته هندوانو له امیر حبیب الله خان نه وغوښتل چې د دوی یو مهم معبد له پنشیر نه راوړي او دغه ځای کې ځای په ځای کې یو دوی ته سند ورکړی و. دا به مهمه چې دا د ګڼ ملتیز هیواد په توګه دغسې تاریخي میراثونه هم پیدا شي او که په هغه اوله بڼه باندې د عبادت ځای نه ګرځي لږ تر لږه د تاریخ لپاره ثبت شي او وساتل شي. دوه شی دي چې اوریدونکو ته په زړه پورې یو ناول ده چې په قوي احتمال باندې خدای بخښلی اکرم عثمان لیکلی کوزګر په نامه باندې چې د اسماعي په برخه ده او خاصتا یو هندو کورنۍ ده. بلې ګران شاعر لیوال صاحب یو حماسه ده چې په اسماعي غره باندې ده او هغه معبد چلته و او د پنجاب او د کابل په روابطو باندې دا غر لکه چې شیر دروازه غر یا د خیرخانه کوتل په مختلفو دورانو کې مذهبي معابد داو. نو له هغه نظر نه ضرور ده چې دې پسې وګرځئ او تاریخي بڼه د ښار باید خپل حیثیت بیا ښکاره کړي. یو جنجال زموږ په تاریخ کې دا و چې هر څوک چې راغلي دي دا یې هېر کړي دي چې مخکې له دې نه څه و او غوښتل یوازې خپل برخه وکړي. اما دلیل چې په دوامدار توګه مې غوښتل چې تاریخ هېر نه کړم دا ده چې هر برخه د کابل چې خاطرات د ساتلو دي باید وساتل سي او طرحې چې تکمیل سوي نه وو باید تکمیل سي. نه دا چې موږ هر یو له سره شروع کو او دا هیر کو چې ښار پلازمینم زرها کاله ریښه لري او عزت و اعتبار باید په 21 پیړۍ کې برته ژوندی سي. تاسې د شیر دروازې غره باندې لږ وغږېدئ چې ځینې طرحې وي ځینې شیان هلته جوړ شوي دي. اسماعي باندې ډېر کار نه دی شوی. ما چې نه پوهېږم څومره به دا دقیق وي خو اورېدلې مې و چې داود خان غوښتل چې دغلته یو هوایي موټر غوندې جوړ کړي کیبل کار غوندې چې د یو غره نه بل ته لاړ شي خلک سیلانیان او د هغې خوا نه دې خوا راشي او دغه ځایونه وګوري. ستاسې په طرحو کې د دغو دوو غرونو لپاره مهم څه شی و او نوي څه شی و؟ ما غوښتل چې دواړو غرونو باندې سړکونه جوړ کړم. له جابر السال ولي نه تر بابور باغه پورې دا شی ډېر زر کېدی سي. څنګ کې د اساسي شی دا نه و چې موټر دپاره موټر تنها یې دې دپاره و چې پس ته موږ وکړی سو ځینې عمده شیان انتقال کو. اما اصلي دا و چې خلک په دې کې باید په پښو وګرځي. دا بهترین فضا د پښو ګرځېدلو ده او د ورزش زر زینې شیر دروازه ته جوړ سول چې کورونه چې پکې جوړ سوي دي وکړی سي چې تګ و راتګ وکړي. تاسو لیدلي چې د یو جنازې کته کول له دې کورونو نه څومره ګران کار ده او له بلې خوا نه اسماعي ته سړک جوړ سوی و له بدې مرغې نه ډېر په سمه توګه نه و جوړ سوی او د دې سر نه باید د کابل پوهنتون نه برته تر د افغانانو پورې موږ د لارې برابرې کو مختلفې لارې او دواړو کې د شین کېدو طرحه وه او د کیبل کارو د کیبلونو وصل دواړو ځایو کې د سیلانیانو دپاره او د کابل باغ په ارتباط باندې چې د مزنګ کې به د کابل باغ ټول برخې سره وصل کېدې او د باغو یو سلسله به وه دا به یې سره تړل. یک مشکل عمده کوههای ما در نقاط مختلف کشور و مهمتر از همه در کابل است که مردم وقتی که از مناطق روستایی یا شهرهای دیگه کوچیدن به کابل آمدن این کوهها را که غالبا غصب کردن و خانه های هر کس به دل خود یک چیزی ساخته که چهره شهر کاملا صدمه زده. فکر میکنین که چی باید میشد یا چی طرحهای وجود داشت که مردم هم بی سرپناه نمانند و چهره کابل هم به یک حالت خوب و قابل دیدن تغییر کنه؟ انقره 50 سال پیش وضعیت فعلی کابل داشت و خوشبختانه یکی از دوستای بسیار نزدیک من دوستای ترک
که در پوانتون MIT استاد بود و پس آمد مسئول پلانگذاری انقره شد. تانست شهر انقره را، کوه انقره را مطلق صاف کنه. راههای واضح بر از وجود داره. 70% کابل به صورت غیر پلانی انکشاف کرده، تنها کوه نیست. ساحات مسطحی به عین جنجال است. اگر رشد نفوس کابل به شکلی که 20 سال جریان داشت تا سال 2040 به 8 میلیون میرسید. از این جهت ضرورت واضح است که مردم صاحب جایداد شرعی شوند و استفاده اعظمی از زمین صورت بگیره و در این چوکات کوها و تپه ها دوباره تخلیه میشد. عین مسئله سر دریاست. اولین مشکل ما وقتی مسئولیت بزرگ ریاست جمهوری به من انتقال یافت، سیلابات شهر کابل بود. وقتی که دیدیم تمام مسیرهای طبیعی آب بند کرده بودن، به شمول ساخت وزارت داخله، چون جبه‌زارا و اینا روش گرفته شده بود و همه از اینا در یک طرح سرتاسری که کابل به حیث پایتخت افغانستان بتانه همسری کنه با شهرهای بزرگ دیگه منطقه و دنیا روی کار بود. اوس بلک په ارګ باندې تم شو. ارګ د امیر عبدالرحمن خان سره رابطه لري. کله چې د منځنۍ اسیا نه راغی او امیر شو، د اوسېدو ځای نه درلود، ځکه چې بالاحصار د پاچایانو مینه انګریزانو ورانه کړې وه یا په هغه چاودنه کې ورانه شوه، نو بنسټ یې ده کېښود. د زمانې په تېرېدو سره څه ځایونه وران شو، څه پکې نوي جوړ شو، څېره یې واوښته. تاسې ورته څه پلان درلود او څه تغییرات مو پکې راوستل؟ عبدالرحمن خان او کال په باغ بابر کې و. د لومړۍ میلمستیای انګریزانو هیات ته وه چې د افغانستان شمالي سرحد هغه وخت زاری امپراتوري سره وټاکله، چې تر اوسه هم موږ بین المللي سرحد د آسیایي جمهوریتو سره. د ارګ وضعیت سم نه و. یو قسمت کارونه وسول او د قدر وړ کارونه وسول، اما پس له دې نه چې زه راغلم یو منسجم پلان د ټول ارګ، د تاریخي ارګ د بیا ودانولو دپاره وسو. نو په دې کې موږ وکړی سو چې حرمسرای هم تکمیل کو، شب جمعې قصر هم تکمیل کو، د ارګ شینوالی او ټول نور برخې د جوماتو لومړی هم د ګلخانې جومات بیا ودانولو نه پیل وکړ او پس له هغه نه د دلکشا جومات چې اساس ایښودل سوی و د طالبانو په وخت کې، مګر تکمیل سوی نه و او ډېر په بد حالت کې و. هغه په ډېر یو منسجم جومات باندې بدل سو. بیا د ګلخانې ماڼۍ اور واخیسته او له سر تر پایه آباد کړ. یوازې شی چې پاتې و یو برج و چې باندنیو چارو وزارت خواته یې مخه وه، هغه تکمیل سوی نه و، اما تاریخي نظر نه دا نور ټولې برخې تکمیل سوی وي. ولې؟ اما په یاد دی چې جنرال مشرف کابل ته راغی، ولسمشر کرزي په دوران کې د خواته یې اخواته یې وکتل او ویل زه نه پوهېدم چې تاسې داسې ماڼۍ درلوده. یو دلیل چې ما ټول تاریخي آثار د افغانستان او د کابل خاصتا ژوندي کړل، د دې دپاره چې موږ تاریخ باندې خط ویستلی او دا انځور یې ورکړی چې افغانان بې تاریخه دي. مهندسي برخه د تاریخ برخه ده. هر څوک چې پل خشتي جومات ته وګوري یا شمشیري جومات ته وګوري یا عیدګاه جومات ته وګوري یا ارګ ته وګوري یا دارالمان ماڼۍ ته وګوري، دا درته نسي ویلی چې تاسو تاریخ نه لرئ او ریښې نه لرئ او وده هم نه ده کړې یا طرحې هم نه درلودلې دي. نو د هغه نظر نه ارګ تکمیل سوی، ټولې ماڼۍ، او په عین حال کې ارګ بدل په دې سو چې د قالینو په یو نمایشګاه باندې په حقیقت په نندارتون باندې بدل سو. هر برخه د ارګ کې موږ قالینې راوستلې چې د افغانستان قالینو باندې ټول خلک سیزي و رازي پوسي، او همدارنګه څه چوکۍ وې، څه میزونه و، څه نور تاریخي آثار چې پاتې و ټول تکمیل سول، په شمول د امان الله خان میز چې ما دا ویاړ درلود چې د هغه شا کې کار وکړم، او همدارنګه د اعلیحضرت میز چې خاص میز و ګلخانۍ په ماڼۍ کې، دا ټول تکمیل سول. ارګ کې ما نه غوښتل چې وارداتي سامان چې څه د مرمر د افغانستان دي یا څه لرګي د افغانستان دي
یا نور پیداوار د افغانستان دی یا قالین دی دا په عزت باندې کتلی سي څنګه کې اشای چې ما زیات که یو چایخانه و ټول ارګ کې د چای یا کافي ځای نه و نو یو ځای هم خلاص که او دومره عایدات دی وکړه چې ځان چلولی سو او نور ځایو کې هم خلاصېدی سو ځکه خلکو ته ضرور وه چې کینی بهترین برخې د ورځې ما دا وې چې کوچنیان او محصلین به راتلل د آرشیف برخه هم تکمیله سوه یوه لوی تعمیر ده چې هغې کې ډېر منظم امکانات برابر سوي دي چې تاریخي آرشیف چې په ارګ کې موجود و اسناد و لسها زره اسناد دي ټول ډیجیټل کیږي او په ډېرو منظمو الماریو کې ساتل کیږي چې هیله ده او همدا رقم د اعلیحضرت کتابونه یو په یو ما خپله پاک کړل او بیا پوښ سول او په یو منظم کوټې کې بیرته په المارۍ کې ایښودل سوي دي ځکه دا ټول زموږ د تاریخ برخه ده او یوه ورځ به ټول افغانان بیرته ورسره مینه پیدا کړي او هم به مثبت جهات باندې پوسی او هم منفی اشتباهات دی باندې من فکر میکنم برای شنونده ها جالب خواهد بود. یکی از خاطراتی که از صحبت‌های شخصی که با شما داشتم در مورد بازسازی حرمسرا بود که گفتن سقف ازی گچکاری شده بود در حالی که در زیر گچ ها نقاشی های بی‌نظیر وجود داشت. چهره اصلی حرمسرای چی بود؟ خوشبختانه یک افسر انگلیس بود به نام ییتس که در مجلس مهمانی 1887 امیر عبدالرحمن خان حضور داشت و در او وقت هنوز خانما برگ تشریف ناورده بودن. تنها شخص عبدالرحمن خان بود در کوتی باغچه از اینا استقبال کرد و اینا را اجازه داد. این هر اتاق تشریح کرد اتاقا را و وقتی که من دوباره سر اتاقا نظر انداختم فهمیدم که این اتاقا را تغییر دادن. و نکته دیگه ای بود که در بمباری که در کودتای مقابل داود خان صورت گرفت حرمسرای بمبارد شده بود و به شکل بسیار معقتی ترمیم شده بود. وقتی که پس این اتاقا را دیدیم دو چیز بود، یکی 30 تا 40 لایه رنگ در دیوالها صورت گرفته بود و تمام نقاشی عمده که معلوم داره از انسان نبود، گل بود و گلدانا و اینا که به شکل خاص آسیای مرکزی تحت نظر عبدالرحمن خان صورت گرفته بود، اینا دوباره پیدا شد و یک تیم خاص از دخترها و پسرای افغان دی تربیه شدن و ایره همه را احیا کردن. دومش سقفا بود. بعضی سقفا مخصوصا سقفایی که آهنی بود یا مسی بود زیر رنگ گم شده بودن و تمام نقاشی بسیار عالی که در تحت از این لایه رنگ وجود داشت قابل دیدن نبود. هم از اینها دوباره احیا شد و همچنین باغچه های مختلف که وجود داشت هم از احیا شد، دوباره زیر آبیاری گرفته شد و تمام ساحه دلکشا دوباره سبز شد، چمنهای مختلف احیا شد. تمام از این آثار است که ضرورت به حفظ و مراقبت داره و حفظ و مراقبت اگر دائمی نباشه و مورد توجه نباشه عملی نمیشه. روزای جمعه 1 ساعت یا 2 ساعت پیاده میگشتم و در این نقاط مختلف میگشتم تا بتانیم حفظ و مراقبت به صورت اساسی بگیریم به یک نتیجه رسیدیم. یو وخت پرونه کې یادونه وشوه چې ارګ دومره کوچنی نه و لکه دا اوس چې د بهرنیو چارو وزارت هم برخه و ځینې نور تعمیرونه او څومره مهم دي چې دغه تعمیرونه بیرته ارګ کې شامل شي. وزارت دفاع هم برخه و، باندنیو چارو وزارت هم برخه و، دا سفارتونه چې د فرانسې سفارت ده، د اماراتو سفارت ده، د چین سفارت ده او اخواته د ترکیه سفارت، د ایران سفارت، دا ټول برخه د ارګ او صدارت په ځای کې ده چې سردار نصرالله خان جوړ کړ، یو برخه او بله برخه ماد هاشم خان پکې خپل دفتر ساته. وزارت دفاع برته په دې کې داخل کول یا د باندنیو چارو وزارت، د باندنیو چارو وزارت ډېرتر امکان لري ځکه کېدای شي چې انتقال وکړي ځکه چې هلته د ستورمانۍ ده او ستورمانۍ د امیر امان الله خان دفتر و چې ډاکټر اسپانتا د باندنیو چارو وزیر و د هغه تر نظر لاندې ستورمانۍ آباد سوله، بیا هم د آقا خان بنسټ لاړ نه او د هندوستان دولت په مرستې باندې. بله برخه چې د شاه محمود خان کور و اوس شخصي بدل شوی د نور هغه به ګرانه وي، اما بلې خواته امکان شته
او دا د آریانا هوټل ده. ځکه آریانا هوټل نه ما غوښتل چې یو د کانفرانس مرکز جوړ کړم، ځکه چې ارګ دوامدار ولس زی و راځي او سلامخانه کافي نه ده. له بلې خوا نه امریکایان چې ووتل، دا لویه ساحه چې مخامخ د ارګ ده هغه یې ورانه کړله. تعمیرونه هلته موجود و، شخصي یې اخیستي وو، مګر هغه یې ورانه کړل ځکه دا یې ځان ته یو خطر بود. دغه یو فرصت ده چې دغه ساحه او ورسره د اماني لیسه برته د ارګ په چوکاټ کې راسي، ځکه دا زمینه د دې برابروي چې یو عظیم هم سیاسي مرکز او هم د فرهنګي برخو دپاره او هم د لوی مجالس و مراسم دپاره، خاصتا د افغانستان د 300 کلیزې دپاره یو تیاری ولري. د داود خان تر وخته زما یادېږي چې د ارګ مخته آزاد خلک ګرځېدلی شو، موږ محصلین وګرځېدلو به، او دغه واټ چې همداسې غځېدلی و تر هوایي ډګره پورې. دا د کابلیانو د اوچتو چنارو سره د کابلیانو د ویاړ او د تفریح ځای و. څومره امکان لري چې دغسې کوریډورونه بیا جوړ شي چې د ارګ له مخې نه تېر شي، ارګ له نورو سیمو سره وتړل شي، نورې سیمې په خپلو منځو کې وتړل شي؟ لومړی خبره دا ده چې دې کوریډور طرح مطلق تیاره ده، په تفصیل برابر سوې ده او نوم د کابل دروازه ده چې له هوایي اډې نه برته د ارګ له مخې نه څنګه تېرېږي چې نادر پښتون واټ سره برته وتړل سي، او دا برخه سره د بیبي مهرو د تپې بیا آبادول او لوی سړک هوایي اډې ته، دا په یو لوی اقتصادي او فرهنګي کوریډور باندې. دلته نظر داده چې پوهنتونونه، خاصتا روغتیایي پوهنتونونه او مؤسسې دلته یې، ځکه دلته یو تعداد روغتونونه موجود دي لکه د وزیر اکبر خان، دا نور روغتونونه دلته، او په څنګ کې دغه فرصت یو عظیم فرصت ده د اقتصادي ودې. دې کوریډور طرح آماده ده، ټول په کاغذ مخکې راغلي دي، نوم هم ډېر مسما ده ځکه چې د کابل دروازه یې نوم ده. په دې معنا وخت چې هوایي اډې نه راځئ، کابل خپل غېږه ټول وطنوالو ته چې برته راځي و همدغه سیلانیانو ته او نور باندنیو ته خلاص کړي. مخامخ هم باید لوی د تیږې دیوالونه او کانکریټ دیوالونه او دا لرې سي، تر څې بل کوریډور چې له ارګ نه تر تنګ غارو پورې ځي او موازي د احمدشاه بابا کوریډور ده چې د سیند جنوب خواته پراته، دا ټول طرح برابر سوي دي. او ایله مند یم چې د دې طرحو په اساس باندې اقدامات وسي، او ښه والی دا ده چې څه غیر پلاني برخې په شاوخوا کې پراته دي، د ټولو دپاره لارې برابر سوي دي چې دا څنګه د خلکو په ګډون سره په پلاني برخو کې بدل سي. د مثال په توګه اوتخیل و ترخیل چې پل محمود خان نه تنگ غارو خواته پراته دي، دا ساحه د طلا ساحه ده. وال که صحبت از میدان هوایی شد، طرح برای اعمار یک میدانی که چهره واقعی افغانستان به جهان تمثیل کنه وجود داشت. داود خان فکر میکنم میخواست که میدان هوایی را انتقال بده به سمت لوگر. طرح شما چی بود، یا طرح وجود داشت که یک میدان خوبی برای کابل ایجاد شود؟ طرح داود خان دشت سرخاب بود و شما معلوم است که قریه آباییم است، ما چند صد سال در حضور داریم و یک دشت بسیار فراخ است و امکانات از نگاه تکنیکی که مد نظر گرفته شده بود بهترین شرایط داشت. نقطه‌ای که تغییر کرده و از نگاه تکنیکی باید سرش مرور مجدد شود، یکی ایستک که آیا با سرمایه گذاری که سر میدان هوایی فعلی کابل شده، شرایط تکنیکی را که در دوران داود خان ایجاب میکرد که میدان هوایی به لوگر تغییر کنه هنوز هم هست یا نه؟ جواب ازیر باید از نگاه تکنیکی بگیریم. دوم، میدان هوایی بگرام حداقل بررسیش است که $1 میلیارد سر از این مصرف شده. معلوم دار تأسیسات از این تنها برای نشست و برخاست نظامی بود، اما یک ساحه وسیع است. در آینده اگر انکشاف دوامدار کابل ببینیم، من فکر میکنم که ضرورت باز هم به یک میدان هوایی در لوگر خواهد بود، اما
ای باید دوباره دیده شد. نقطه که قابل ذکر است که با اعمار میدان هوایی خوست ما نشان دادیم که اگر ما خود ما مدیریت اعماری میدان‌های هوایی را به دست بگیریم، بر 1/40 1/10 حداقل مصارف بین‌المللی تمام میشه. تمام میدان هوایی خوست به $10 میلیون تمام شد. تنها قسمت دوم میدان هوایی کابل بدون رنوی و اینا از $30 میلیون تنها سر یک تعمیر مصرف شد و میدان هوایی مزار شریف هم حدود $60 میلیون یورو تمام شد. اینا ضرورت عزیز که تمام از دیده شه یک سلسله میدان‌های هوایی را از نگاه انتقالات، خاصتا اگر افغانستان طرحی را که ما داشتم و امید است که تعقیب شه که به یکی از صادرکننده‌های عمده میوه و سبزیجات و گل بدل شود، مخصوصا گلاب و مرسل، در اون صورت یک شبکه میدان‌های هوایی را ضرورت داریم. این کدامش مرکزی شود ضرورت به یک بحث تکنیکی جدی داره. د کابل د ښار نه بهر ډیر زیات کارونه شوي دي. د جبل سراج تاریخي ودانۍ ورغېده، استالف کې رغېدنې وشوې، خو تر ټولو زیاته چې زما حیرانتیا یې راوپاروله او په عین حال کې تحسین هغه د پغمان هغه ودانۍ وي چې تقریبا له منځه تللې وې. زه چې دا وروستی ځل کابل ته تللی وم هلته خلکو راته وویل مسلکي کسانو چې دلته تعمیر نه و پاتې، بیخي د بنسټ نه هر څه را جوړ شو. په دې باره کې راته ووایاست. زه ځینې همکارانو سره مرکزي آسیایي هېواد کې منطقوي کنفرانس و، نو دوی راته ویلې کاشکې موږ هم همدغسې یو ځای درلودل میلمنو ته. ما ورته مخ واړوو، ما ویلې 100 کاله پخوا هم دا ځای درلوده او په جوړېدو کې ده. ما ولیدل چې دا ملګري بې اعتباره دي. بیا څو اونۍ مې بعد پغمان ته ویوړل او پغمان چې ولیده دوی نه ولیدله. هغه برخه چې امیر حبیب الله خان او خاصتا د امیر امان الله خان ودانۍ وي، ولې هم دا برته جوړ کړ؟ ځکه بیا هم همدا قصه ده چې موږ یو عظیم د اوړي پایتخت درلود. د افغانستان لوی جرګې امان الله خان تر ډېره حده پورې او جشنونه تر ډېره حده پورې پغمان کې ونیول او مخکې له هغه نه به هر وار چې کابل کولرا راتله چارواکي به پغمان ته تلل. هلته هم چې شاوخوا ولیدل څو شی و، یو هیڅ شی پاتې نه و. نو څه مو کړل؟ له یو خوا نه هم عکسونه پیدا کړل، له ښې مرغه نه د امان الله خان په وخت کې یو قسمت البمونه نشر سوي وو چې عکسونه پکې وو. نو دا ما ټول پیدا کړل او همکارانو سره هم شریک کړل. بل دا و چې کیندنې مو کړل لکه لرغون پیژندنو باندې او اساس د تعمیران پیدا کړل او د عکس په اساس باندې دا برته ورغول. له ښې مرغې نه دا کار موازي د دارالمان د ماڼۍ سره وسو، ځکه ډېره برخه د مسطح او د لرګي او دا چې راغلل دا د کونړ سوچه لرګي دي او له کونړ نه دواړو ماڼیو کې هم دارالمان کې او هم د پغمان په ماڼیو کې د کونړ نجاران راغلل، یوازې لرګي رانغلل او په همدې کې یوازې $15 میلیون موږ سپماوی وکړ، بازار نه مخیستی وای. نو بیا په همغه ترتیب باندې آباد شول. دوم خبره دا وه چې چینې پیدا کړلې. دا برخه عجیب چینې لري اما توجه نه وسوي. دا په تپو باندې بدل کړل، هغه شي ته تراس وایي. دا تقریبا 150 جریب ځمکه وه، اوس رسېدل د 1500 جریب ځمکو ته او بیا هم دې کې ګیلاس ونې وکرلې او د غره تر سره پورې دا ټول برابر سو. نو اوس تاسې ګورئ یوې برخې کې یوازې 60,000 نفره جنبش صاحب زایده سي. د کابل خلکو دپاره د ما ټوله طرحه دا وه چې هیڅ شی چې موږ آبادوو قروغ د نه یي، ولس دپاره د خلاصي. په همدې اساس باندې ما غوښتل چې ټولو ولسوالیو ته اول د کابل په شاوخوا کې او بیا ټول افغانستان کې د دې امکانات برابر کړو چې پارکونه ولري او ماڼۍ ولري چې هم خپل افغان سیلانیانو ته او هم باندنیو سیلانیانو ته د لیدلو کتلو شرایط برابر کړي. یعنی د کابل جنوب خواته ولسوالۍ حداقل امکان یې و چې دغسې مهم ځایونه ولري. جنوب و شرق دواړه. ځکه د مثال په توګه چهاراسیا یو عمده ځای، موسهي ته توجه نه ده سوې، چکري
لومړی کابل د چکرینه شروع شوی و. ملا عمر یو به حد ښکلا لري. خاک جبار داسې یو اوبه لري چې ورباندې به حق حیران پاتې شوی. خاصتا خاک جبار باندې کابل خلکو او د کابل ښاروالي یو عظیم ظلم کړی. ټول ګنده مواد د کابل انتقالیږي نږدې خاک جبار ته او بوی جنبش صاحب دومره بد ده چې له هلیکوپټر نه یې لیدی سي. یا جګدلک ته وګورئ، د خواته نغلو کې زښت د اوبو د سپورټو او د سیلانیانو مرکز. نغلو کولی سي چې قرغې سره ډیره سمه سیالي وکړي. همدغه رقم سروبي دا ټوله ساحه له مایپر نه نیولې اخواته شرق خواته جنوب خواته شکار قلعه د ماداغې په ولسوالۍ کې یو عمده ځای د ښکارو د غزنویانو نه تر ګردیزه پورې څرخ خروارو ته نورو برخو ته او غرب خواته میدان وردک زښت ډېر تاریخي آثار لري او خاصتا دلته د شاتوت بند به انشاءالله تعالی یو ورځ آباد سي او د شاتوت د بند آبادولو سره هماغومره چې د جلال آباد هوا د ننګرهار کانال سره بدله شوه د شاتوت بند به دا رقم تاثیر وکړي او یوه ډیره لویه ساحه د باغاتو به جوړ شي. له بلې خوا نه موږ غوښته چې د پنجشیر د سیند اوبه راوړو کابل ته چې هم د څښاک دپاره او هم د نوي کابل د آبادولو دپاره ځکه چې د سبز کې کافي اوبه نه وي او اساسي لید دا ده چې کابل باید شرق خواته وده وکړي او جنوب خواته موږ باید ساحه وساتو او په عین حال کې یو کوریدور چې د لوګر کوریدور ورباندې نوم ایښی او کار ورباندې په شدت روان و چې دا یو لوی سړک باندې بدل سي. در حالی که خوشبختی بود که عکس‌های از قصرهای امان الله خان و حبیب الله خان باقی مانده بود و قصرهای پغمان از روی از او ساختن. اعمار قصر دارالامان فکر میکنم کار مشکل تری بوده. با کجا مراجعه کردین؟ در قصر دارالامان نقاط اصلی است که هم طرح مهندس فرانسوی به نام گودارد که اولین طرحهای ازی بود ایره تعقیب کردیم و باز گروپ آلمان ها که اول آمدن و اولین کمک تکنیکی را که به صورت اساسی امان الله خان استخدام کرد از آلمان بود و اینا در حدود 600 نفر محصلین صنوف اول درس‌های تکنیکی دادن که امی افراد که از طرف از اینا تربیت شده بودن پسان تمام کارت‌های عمده کابل هم خصوصی هم دولتی را ساختن. این نقشا را از یک طرف به دست آوردیم. نقطه دیگه ازی بود که خود قصر موجود بود مگر متاسفانه قصر نمونه قساوت بود و قساوتی که بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب با وجود آمد از این که مثال زنده قساوت افغان در مقابل افغان وجود ندارد. هر بخش از یک توهین بود به هویت ملی و یک جرحه و یک خنجر بود به قلب افغان. قصری که قصر دارالامان بر اساس از این ساخته شده بود و تحقیقاتی بود که دختر مریم غنی انجام داده بود که یک فیلم هم به قصر اولی آلمان که در کلن است و برادرای مشهور قصه نویس آلمانی کتابدارای از او بودن و باز به کتابخانه بدل شده بود. یک فیلم سر هر دو قصر ساخته شده بود. بنابراین ما مطالب واضحی در اختیار داشتیم. اولین کاری بود که قصر باید تخلیه میشد از داغمجات و خاصتا از آهنبابی که سقف ازیره تشکیل میداد و در این بخش یک گروه انجینرهای افغان واقعا کار بزرگ انجام دادن. شرکت‌های خارجی 10 تا 20 میلیون دلار تنها بر تخلیه از این میخواستن. کل از این به 1 میلیون دلار انجام شد. اما در قسمت دوم یه همکارا گفتن که حداقل 5 تا 7 سال دیگه به کار است که قصر دوباره احیا شود. اما هدف ما بود که 100مین سالگرد استقلال افغانستان باید در قصر دارالامان گرفته شود و از اون جهت واحد عملیاتی و شرکت ملی که خواستن ایجاد شده بودن و در قسمت اعمار مساجد کار بزرگ انجام داده بودن. اینا وظیفه را به عهده گرفتن و خوشبختانه با کمال افتخار در ظرف 18 ماه این قصر تکمیل شد که یک افتخار بزرگ بود که ما تانستیم با حضور شاهزاده خانم هندی
دختر امیر امان الله خان 100مین سال استقلال افغانستان در او تجلیل کنیم. د دارالامان نه لږ هغې خوا لویدیځ خواته د تاج بیگ مشهوره ماڼۍ د فکر کوم دوی همزمان سره جوړې شوي دي، خو دې خوا یې چې ختیځ خواته راځي د نوی کمپلکس جوړ شوی دی د پارلمان. جوړښت یې د دارالامان او د تاج بیگ د ودانیو له جوړښت سره سر نه خوري. نشوای کېدای چې یا دغلته پارلمان جوړ نشي یا یې تعمیر دغه شي چې د دغه معمارۍ د سبک سره موافقت ولري. هغه مخکې له ما نسي ما په کوم برخه نه درلوده او ډیر ګران تمام سو. دا د هندوستان د په مرستې وسو. لومړی طرحه $120 میلیون وه، دا تر 100 میلیون نه اوچته سوله. تاسو سره همغږی یم، اما دا مخکې له ما نسي و. تاسو ته مهمه یې چې ما غوښتل چې دارالامان کوریدور له دې مزنګ نه تر دارالامان پورې جوړ کړم. نه یوازې د دې طرحه جوړه سوه بلکې تفصیلي انجینري کارونه انجام سول چې دولتي ادارې یوه ډیره برخه موږ دارالامان ته انتقال کړو. ځکه که اوسني وزارتو ته وګورئ ګډ وډ دي، یو مشترک ځای نسته، یو دفتر نه بل دفتر ته ځئ او له بلې خوا نه دا ماڼۍ لکه وزارت مالیې یا ستره محکمه یا دا ډیر قیمتي ځایو د کابل کې دي چې بدیل ورته پیدا کېدای سي. دغه شی ټول برابر سوی. ښه خبره دا ده چې یوه ډیره برخه د دارالامان دولتي ځمکه ده او بیا دا کوریدور په دې بدلېده چې دلته هیڅ ماڼۍ به دارالامان له قصر نه اوچت نه وي، اما ټول ساحه د چاردي چې واقعا د کابل یو باغ به بیرته ژوندی کېده، ګذرګاه او دا ټوله ساحه بابر باغ سره، چل ستون باغ سره او نورو باغو سره د کابل باغ مې درته ویلې، دا به ټول سره وصل کېدل او دې په هره برخه کې به مختلف چوکونه به وو، عصري چوکونه او مختلف طریقې د تعمیرونه، څو منزله تعمیرونه تر رهایشي تعمیرونه او دا او زمینه به د دې برابر کېدله چې هم دې برخه کې یو بل پلان و چې 10,000 نفرو ته په لومړۍ برخه کې 10,000 کورنیو ته دولتي چارواکو ته کورونه، اپارتمانونه او دا برابر سي تر څه له کرایې نه خلاص سي او موږ وکړی سو پس له هغه نه ترتیبات ونیسو. نو دا ټوله طرحه آماده وه چې د امان الله خان خوب موږ تکمیل کړو. هیرم نسي چې د هوایي اډې په سړک کې ما غوښتل چې د امیرشاه علي خان خوب تکمیل کړم، ځکه هلته امیرشاه علي خان یوه طرحه درلوده چې لومړی قدم دا و چې له جنوب د کابل نه ووځو شمال ته او دا ساحه آباده کړي او کوریدورو برخه کې دم باید هیر نه کړي چې خدای بخښلی غلام محمد خان فرهاد لومړی منتخب ښاروال د کابل د کوریدورو طرحه درلوده او جاده میوند د هغه لویه طرحه وه او ویې کړی سو چې کابل فضا خلاصه کړي. نو دا کوریدورونه د هغه برخه د میراث ده. اما هدایت دا و دا نور ماڼۍ چې آبادېدلې دا به ټول د دارالامان قصر سره او د تاج بیگ سره په یو دیالوگ کې. بله بدون شک باید در معماری هایی که در آینده صورت میگیره حداقل هماهنگی درونی شهری و بناهای شهری در نظر گرفته شد. یک سوال دیگه هم پیش از اینکه به پایان برنامه بریم است که اشاره های صورت گرفت که شهر کابل آبگیرهای داشت و ذخیره های آب داشت و به زیبایی شهر می افزود، از جمله مثل قل حشمت خان، چمن ببرک و مناطق اطراف میدان هوایی کنونی. آیا به این هم توجه می شد که این مناطق دوباره احیا شود و چهره کابل برگرده به سابق؟ بله، خاصتا سر قل حشمت خان یک طرح واضح تحریری با تمام ابعاد از وجود داره که به یک پارک عمده کابل بدل می شد. فراموش نکنین که قل حشمت خان در پهلوی صفات دیگه که داره مرکز پرنداز و این ساحه قروق می بود. بدبختانه به صورت بسیار بیرحمانه ساحه قل تصرف شده، غصب شده. از این جهت که به شنونده بگویم که در قسمت جنوبی کوه شیر دروازه بالای سار واقع است. بله. و از طرف دیگه ساحه کوه برنتی
امکانات نهایت وسیع داره، شیوکی مسیعی ایساحات هستند که اگر به صورت اساسی مثل که مردم کابل با پغمان و استالف و شکردره و اینا آشنا هستند، با این ساحات آشنا شوند، واقعا ابعاد مختلف رفت و آمد فراهم میکنه و به همه مفید بود. طرح دیگه ما می بود که از پغمان تا جبل سراج یک سرک در طول از درا ایجاد شد، چون یکی از مهمترین ساحات تفریحی بوده میتونه و امکان ازیر برابر میکنه که یک سرمایه گذاری بزرگ خصوصی در این بخش از نگاه ایجاد هتل‌ها و گردشگری فراهم شد. کابل ما باید به عیس کل ببینیم. اجزا را برتان تشریح کردم و در پهلوی از این 2 کوریدور حداقل 14 کوریدور دیگه زیر کار بود. دغه راز د نوي کابل د جوړولو طرح هم موجوده وه، یو اداره مرته جوړه شوې، کارونه یو ځای ته ورسېدل. کوم ځای ته کار رسېدلی و او اصلا طرحه څه وه چې څه وشي؟ طرحه مخکې وه، ماته په میراث پاتې سوه، تکمیله نه وه او ستونزه یې په څو برخو کې وه. لومړی د اوبو ستونزه ته توجه نه وسوه. طرحه په کاغذ کې ښه طرحه وه، په عملي ابعاد ډېر واضح توجه نه وسوه. دوم طرح اعلان سوله، ځینې ځمکې چې دولتي وي او باید طرح لاندې وای، دعواګانې وړاندې راغلي، قیمتونه په نور ابعاد مشکلات و. اصلي برخې ته راسو، جنبش صاحب تاسو ته ډېره روښانه ده چې موږ تداوم د نسلونو له لاسه ورکړو. له ورځې نه چې د داود خان کودتا وسوله، د نسلونو تداوم له منځه لاړ. ځکه د داود خان کودتا سره یو ډیره برخه تخنیکی افراد په ډیره ځوانۍ کې تقاعد ته لاړل یا کورو کېنول سول، نورو ته زمینه برابرل سول. اما هغه تخنیکی ظرفیت چې منځته راغلی و مایوس شو، ځکه د کودتاچیانو عمده ځایو کې مقرر سول او پس د دې نه چې داود خان مقابل کودتا وسوله، نو معلومدار تاسو ته معلومه ده، حاجت بیان ته نسته چې تخنیکی ظرفیت یو واری له منځه لاړ، خاص د نفیس الله امین د وژنو له لاسه او بیا مهاجرتونو له لاسه. نو له دې نظر نه څو برخې بنیادی مشکلات درلودل او لرو یې. یو دا ده چې اول باید یو مفکوره ولري او مفکوره له 2 برخو نه راځي، یو له تاریخ نه او له شرایط نه. دوم دا ده چې بین‌المللي تجربې څه دي. دومه برخه کې دا باید بدل سي په یو لید باندې، او لید باید په مسلکی معیارو باندې. د مثال په توګه کابل باید کوم خواته وده وکړي. دا یوازې سیاسي برخه کې یا بیل کافی څېړنو نه فیصله نسی کوي. نو ما یو شرکت استخدام که دا ظرفیت له بد مرغه نه د ملګرو ملتونو په محصه کې قطعا ظرفیت نسته. دوی په سپکه ګوري دې وطنو ته او فکر کوي چې تر ابده پورې باید بېوزلي او دا ورته سمه ده که څو بدرفتي ورته جوړ کړل، هماغه خبره خلاصه ده. ما دا مؤسسه چې یو ډېر باعزته مؤسسه وه په باستن کې په نامه د ساساکي استخدام کړه او پیسې نړیوالي بانک نه پیدا کړلې. نړیوالي بانک هم دا ظرفیت نه و، آسیایي بانک. درېیمه برخه دا ده چې دا تفصیلي مهندسي طرح غواړي، یعنی آرکیتکچر. بیا دا بدلیږي په انجینري طرحو باندې او بیا راځي له ټولو نه عمده عمل ته، څنګه د پروژو مدیریت کوي. موږ دغه برخه کې به حد کمزوري وو، ځکه ټوله بین‌المللي ټولنې زور په دې اچو چې باید خصوصي سکتور ته یې ورکړي او موږ خصوصي سکتور نه درلود. په مرور د زمان وده یې وکړله، اما ډېرتر په روابطو باندې و. برته دا په وسیلو و واسطو بدل سو، ځکه تر ورځې پورې چې ما عملیاتي واحد او ملي شرکت جوړ که، موږ د چټکوالي زور نه درلود چې چټک اقدام وکړو او په پیسې مصرف کړو. نو ډېرې برخې د پیسې به پاتې وي، راکدې به پاتې وي په کلونو باندې. او قراردادیانو دا دې دپاره قرارداد نه کوو چې کار تکمیل کړي، باید دې دپاره چې قرارداد کې بیا تغییرات راولي. او له ښې مرغې نه په دې کلونو کې تجارب په مختلفو برخو کې پیدا سول چې دام سره یو کړي وو او آماده دې ته و چې ټول کابل ته
په یو منظمه توګه وګورو، که سیند و، که غرونه و، که اوبه وې، که برق و، که بدرفت و، او خاصتا محوري خبره دا وه د خلکو ته څنګه اوسا ژوند برابروي او څنګه شرعي مسون جایداد ورکوي. 70% د کابل غیر پلاني ده. د مثال په توګه دشت برچي ساحې کې موږ ټول اقدامات برابر کړي چې یو کوریدور په چټکه توګه برابر سي. ځینې خلکو شک وکړه او لاره یې بنده واچوله او دا کار یې ځینې نور وطنوالو په برخه د لوی سړکونو او شاراګانو کې وکړل. هغه برخه کې بیا د دولت قوت باید واقعا موجود وي او ولسي ملاتړ ورسره وي چې په قوت باندې عمل وکړي. فقط لاند که راته ووایاست هدف څه و چې نوی کابل همغسې چې نوم و د اوسني کابل ځایناستی شي پایتخت هغې خوا انتقال شي که بل شی و؟ نه، نوی کابل تنها یو برخه د کابل ده. دې باندې باید تیر ونه وځو. هغه یو وړه پروژه وه. اما لوی هدف ټول کابل و، له پغمان نه تر سروبي پورې، غرب نه تر شرقه پورې، او اوس باید میدان وردک هم ورسره واضح وګوري او د خواته لوګره پورې او اخواته پروانه پورې. دا نوی کابل پروژه اما بنیادی پروژه نه وه، هغه میراث اخیستې وه. اما تمرکز په ټول کابل و. مرکز د کابل دغه کوریدورونه 14 کوریدورونه په ټول کابل کې چې ټول ابعاد نظر کې نیول شوی او ټول د کابل ضروریات زیربناګانې او په عین حال کې هم ځوانانو ته، هم میرمنو ته او هم بېوزلو ته امکانات د دې برابر کول چې درې اکثریت د موږ د هېواد دي، تر څه ټول یو بل سره په یو پلازمینې کې ژوند وکړو چې د ټولو مشترک کور او د ټولو افغانانو د ویاړ پلازمینه اوسي. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه. میخوایم یک سوال کلی بپرسم که تقریبا ربع یک قرن باقی مانده به تاریخی که افغانستان معاصر 300مین سالگرد تأسیس خود جشن خواهد گرفت. چی باید شود که در این مدت باقی مانده تا سال 2047 یک پایتختی را داشته باشیم که هم نماد این سالگرد بزرگ باشه و هم سازگاری داشته باشه با خواسته های قرن 21؟ تهداب فکری، عملی و نقشای واضح تطبیقی برای فراهم شده و ما امیدوار هستیم که نسل‌های فعلی و آینده افغانستان بتانن با این استناد، با در نظر داشت شرایط که کشور عزیز ما و منطقه و جهان در تغییر هستند، بتانن دیدگاهی را که من عرضه کرده بودم جامع عمل بپوشانن و پایتخت را ایجاد کنن، شهر و ولایت را که شایان میراث تاریخیش و با پایتخت‌های ممالک که پایتخت‌های قابل زندگی و عزت و حیثیت دارن همسری کرده بودن. ډیره مننه استاد. د افغانستان د شپږو ښارو چې پایتخت یا پلازمینه کابل هم په هغې کې راته، د هغې په اړه موږ په پرله پسې خپرونو کې ستاسې نظریې او طرحې واورېدلې. هیله دا ده چې تر 2040 کاله پورې دغه طرحې هغه برخې چې پاتې دي عملي شي او کابل او نور ښارونه د افغانستان له 21مې پیړۍ سره سمون وکړي. کورم ودان ولسمشر محمد اشرف غني په نورو خپرونو کې به د افغانستان د ملي او تاریخي ارزښتونو یوه بله برخه در سره وڅېړو. تر بیا د خدای په امان. ان شاء الله تعالی خدای جل شانه دربار لوی ده. هیله مند یم چې په ګډه موږ افغانان په دې وتوانېږو چې خپل ښارونو ته، خپل ژوند ته، خپل کلیو ته، خپل کوچنی ژوند ته، ټول ابادو ته هغسې بدلون راوړو چې ټول په ګډه او په عزت ژوند وکړو. تل دې وي افغانستان. یا شسن افغانستان. زنده باد افغانستان.